لښکرګاه ښار کې د یو شمېر قنادیو او خیاطیو څخه څارنه وشوه. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د احتکار مخنیوي او نرخونو د کنټرول کمیسیون له لوري د یو شمېر قنادیو او خیاطیو څخه څارنه وشوه. عبدالرحیم رحیمي او بشپړه تفصیل. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبري اژانس ته وویل دغه ګډ کمیسیون چې د بیلابیلو ادارو استازي غړیتوب لري مشر یې د ولایت مقام او دارالانشا چارې د صنعت او تجارت ریاست په غاړه دي. د یاد کمیسیون له لوري په لومړۍ، دوهمې او درېیمې ناحیو سیمو کې د یو شمېر قناطیو او هټیو څخه د کیک، کلچو او نرخنامې د تطبیق په موخه تعقیب او کنټرول ترسره سو، ترڅنګ د یاد کمیسیون له لوري د نرخنامې د تطبیق په موخه لازمي سپارښتنې وسوې. مسؤلین وایي چې دغه څارنې په پایله کې د یاد کمیسیون له لوري 2 بابه قناطۍ د نرخنامې څخه د لوړ قیمت د پلورلو له امله مهر لاک سوې. همداراز د قناطۍ او خیاطۍ مسؤلینو ترڅنګ ولسي وګړو د دغه کمیسیون په جوړېدو خوشي وښوده او د یاد کمیسیون د دې فعالیت څخه مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې یاد کمیسیون تر دې وړاندې هم ورته فعالیتونه ترسره کړي دي.